بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله موږ د مسلم ډایناسټي خبره کوو نو موږ اول ور د سلجوق امپایر خبره کوو. سلجوق امپایر څه دی؟ هغه ټیم دغه سو چې کله دا چې دی د اوریجن څه دی دا په اصل کې ترک دی او په ترک کې دا د سلجوق یو ټرایب دی، لغزه قبیله د لغزه راغلي دی. په هغه بیا یو سب قبیله د چې اوغوز دی، لدې زه د دوی اوریجن سوی دی، د دوی خزه سوی دی او دوی له سنټرل ایشیا څخه تګ را کړی دی او د خپل ډایناسټي مسلم ډایناسټي پر مخ بول کېده. په 11مه سنچري کې د دې سلجوق کوم لمسی چې و ترغرل بیګ چې و دا چې و غزنوي د امپایر ته شکست ورکړي او دا نور پر مخ بوتل. د هغه وروسته الپارسلان چې دی هغه وراره و، دغه کوم د دې په لیډرشپ چې دی بیټل اپ مونزیکرټ وسوی چې دا جنګ یې وګاټئ. نو له دې سره دوی کوم ایسټرن رومن امپایر چې دی چې بازنټاین هم ورته بازنټین هغه ته شکست ورکړي. دغه مسلم ډایناسټي نور زیاته پر مخ لاړه. بیا موږ مخته خبره کوو چې د دې مخته مالک صاحب کوم مالک د شاسي و د دې زوی و د الپارسلان غ ډیر زیات زورور کوم پولیټیکل لګیټي سو پر مخ بوته. بیا ایوبیډ کوم ډایناسټي سو صلاح الدین ایوبي چې و دا چې په وار اپ 18 سي دی دا د بیټل 18 کوم جنگ سو د سره ارمي او در ولاړ سو جورسلم یې پاتې کړ. بیا موږ ساده خبره دا کوو چې د دې سیګنیفیکنس چې دی هغه دا دی چې د دوی ډیر کامیاب پیریډ وي. دا په آرمي کې ډیر زیات کار وکړي، په ساينس کې، په لټریچر کې، په هارت کې او بلډینګونو سي دا ډیر زیات کوي. جو دغه چې ایجوکیشن په ارکیټیکچر کې د دوی ډیر زیات، پولیټکس کې د دوی ډیر زیات کار او عمر خیام چې کوم شاعري کړي دا هغه هم له دوی سره ډیر زیات مثال کې د دې مخته دغه راوړی دی. بیا موږ د فاطمه کلیب خبره کوو چې دا په 909 تر 1101 بیا پورې و. دا په د دوی مین مرکز سی و دا یمن و او د دې سنټرل کوم سنټر سی و هغه نارت افریقا و چې د عبدالله میدی لیډر و ډیر کامیاب دغه و. د دوی سوسایټي سی په دې کې امام او سپیریچوال لیډر چې د دوی مشر و او د دې اچیومنټ سی دی په دې کې الازهر یونیورسيټي سی دا بیخي ډیره زیاته پر مخ باندې بولې ده. نو دا مسلم ډایناسټي د چې یا په دا کې سپیډ ډایناسټي هم راځي او بس ورسته بیا مغول امپایر سی دی د دې ټول یو لبل سره تړون دی چې د ترک امپایر او د سلجوق سره روان دي.